السلام علیکم ملګرو، څنګه کولی شو چې کاریال ته کوډ ورکړو؟ یعنې یو قلف ورته واچوو، پرته له قلف څخه به نشي راوتلی څوک ورته. نو دلته ورته لیکم چې مطلب پاینیر ایچ دا به میشتو پرینټ کړو. هغه څخه وروسته به راسو ایډیټ ټکسټ او دا به ټیکل کړو. وروسته به بټن راواخلو، دا به سنټر ور ټیکل کړو. دغه د کوډ دغه دا به انشاءالله زه تر اوسه تاسو د دې په اړه یوه ویډیو هم د چانل لیدلې، خیر لیدلې به مې وي، په دې به پوه سوي نه وي چې دا څه شي ده. راځه دلته سایز ورکوم 2.5 په 2.5 14 هول رنګ ورته ورکوم. په دې کې لیکم چې کوډ داخل کړئ. وروسته راځو دلته F15 دا رااخلو، دلته به دغه بلاک ویو برخه به راسي، دغه دلته به ایډیټ ټکسټ انتخاب کړئ. دلته به یو نوم ورکړئ، مطلب بیا تاسو غواړئ صفري کوډ ورکړئ یا نوم کوډ ورکړئ، هر څه چې ورکوئ. چیرې غواړئ چې د نوم کوډ ورکړئ، نو زه ورته لیکم 57. بس همدومره، په 57 سره به دی خلاص وي. خو دلته به تاسو راسئ دغلته، چیرې تاسو غواړئ چې هر څه شی په ایډیټ ټکسټ کې دلته موږ ورته انتخاب کړو، نو هغه دې په ایډیټ ټکسټ کې ولیکل سي او هغه دې راواړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې مطلب د نوم کوډ دې راواړئ، د نمبرو کوډ، زه دلته نمبر ورته اختیاروم، نو دلته باید تاسو نمبر ورته هغه کړئ، ته بیا نمبر راواړئ. دلته ورته لیکم 1 2 3 4 5 6 7 8. راځم دلته انټینټ کمپوننټ جوړوم د ای په نوم سره، دغه به راواخلو او دغه به راواخلو. دلته به انټینټ ورته انتخاب کړم، دلته زه دلته یو دانه دغه پرېږدم او یو هم دغه به ملګرو زه دلته ورته لیکم چې ستاسو کوډ غلط ده. دلته لیکم چې ستاسو کوډ سم ده. له هغه څخه وروسته نور نو هېڅ کار دلې نشته. دلته به تصویر لټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر لټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر لټوم. د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر لټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر لټوم. سر په سجده ږدم که برخلیک د ژوندانه شي بدل، سر په سجده ږدم که برخلیک د ژوندانه شي بدل، په تدبیر وانه شوه دعاو کې تقدیر لټوم، په تدبیر وانه شوه دعاو کې تقدیر لټوم،
کرمان مزل کوم ته تعبیر لټوم د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لټوم دوره کرمان مزل کوم خوب ته تعبیر لټوم دوره کرمان مزل کوم ته تعبیر لټوم مخلوق ته پړ شوم خالق ته شرمسار پاتې شوم مخلوق ته پړ شوم خالق ته شرمسار پاتې شوم نفس لا تا نشوم تقدر ته زنځیر لټوم نفس لا تا نشوم تقدر ته زنځیر لټوم دوره کرمان مزل کوم ته تعبیر لټوم د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لټوم دوره کرمان مزل کوم خوب ته تعبیر د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لټوم دوره کرمان مزل کوم خوب ته تعبیر لټوم دوره کرمان ملګرو دلته به ورته ولیکو چې زه یو کوډ ورته لیکمه دلته به اول تاسو په دغه سره سر در خلاص کړو زما د مخه جوړ کړی دلته تر 8 پورې حساب ده دا صفر ده دا یو دا دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نو دلته زه ورته لیکمه چې دوه هلته هغه کوم حساب چې دغه به ورته ولیکم بیا څلور پنځه شپږ اووه بیا هم درې او بیا شپږ دا به دلته ورته ولیکو زه وروسته بل سټرینګ رااخلم او په دې کې دې برخې ته راځو یو برخې ته دا به راواخلو دلته به دا ورته اختیار دغه بلاک دلته به راسو دا به راواخلو په دې کې به دننه دغه زموږ موږ هغه جوړ کړی دا به دلته ورسره کېږو او دلته به دغه کوډ کاپي کړئ دغه ما دلته کاپي او دلته به یې پکې هغه څه وروسته ملګرو دلته راځو چې نوکانه سي یوازې یو څه ډیزاین به ورکړو دغه دې ته دا رنګ ورکړو او له هغه څخه وروسته دغه دلته به دا ورته انتخاب بل هم دا راغلو دلته به دغه او دغه دې ته به مطلب زه یو بل رنګ ورکړم داسې سور رنګ ورکړم او دلته به راسو اوس دلته یو ټوسټ راغله دلته ورته لیکم چې کوډ مو سم نه دی دا په دې کې چې کله موږ ننوځو بیا زه ورته لیکم چې کوډ سم ده دلته دغه رااخلم هلته به بله صفحه جوړه کړو ترڅو تاسو ته سم معلوم شي چې کار کوي که نه کوي زه ورته لیکم چې خان په نوم سره بله صفحه جوړ امیر ایچ
دا به مې فرین کړم. یو ټکسټ راغله، دې کې لیکم چې زه پکې لیکم چې ښه راغلاست. بول به یې کړم. هغه څخه وروسته به راشو بېرته صفحې ته، او دلته به دغه صفحه ورته انتخاب کړو. نور راته کار نشته، رانه ویې ګورو چې کار کوي که نه کوي. ملګرو چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ داسې نورې ویډیوګانې نورې ویډیوګانې هم وګورئ او نور ملګري هم ورسره دعوت کړئ. زموږ ټلګرام چینل سره هم یو ځای شئ، تر څو ټولې ویډیوګانې او جزئیاتي کوډونه، کاریالونه، پروجیکټونه ټول هلته ترلاسه کړئ. راځو رانه ویې ګورو چې کار کوي که نه کوي. دغه ده، زه ورننوځم. په دې کې زه لیکم 1 2 3 4 5 6 7 8. دغه د ستاسو کوډ سم دی، زه ورته راووتم. زه دا یو دغه مشکل لرې کوم، ستاسو کوډ غلط دی، مطلب زه بل شي ورکوم او نه به رانه وځي. دغه ده، بیا هم زه راځم او دلته یو بل غلط کوډ ورکوم. دغسې وینې هېڅ هم روانه اړوله. دغه ده، هېڅ هم نه. دلته ملګرو د ډیزاین کې یو څه لږ دغه راغلی، مطلب دلته ما سپین رنګ ورکړی دی. دلته به مو د خپل دغه رنګ ورکړو، یا مطلب سور رنګ به ورکړو، داسې سور. اوس بیا رانه راځو ګورو. دلته ملګرو ګورو، یوه خبره باید وکړم، دا 0 ده، دا 1 ده، دغه 2 دی، دا 3 دی، 4 دی، 5 دی، 6 دی، 7 دی. هغلته په سټرینګ کې او په هغه کې چې موږ کوم حساب ولیکلو، هغه هم د دغو لحاظه ولیکلو. اوس مو هغلته دغه 2 لیکلی او دغه 4 5 7 مو ولیکلو او بیا مو 3 ولیکلو او بیا 6. مشکل جوړ شو د محمد د موضوع دلته د محمد د کوډ هغه ورکوم. تاسو ورته ګورئ. ښه راغلاست. صفحې ته یې راننیستلو. که چیرې موږ یو غلط کوډ ورکړو نو هغه هم بیا نه را اړوي، هغه هسې نشي راننوتی. نو د سټرینګ مطابق به داسې کوډ هغه ورکوئ. دا د سور دغه یې راواړولو، داسې کوډ غلط راغی. اوس دلته بیا دغه ده، د محمد دغه ورکوم. اوس تاسو ګورئ زه یو بل کوډ ورکړم دغې برخې ته. دلته مطلب زه یو داسې سخته کوډ ورکوم چې تاسو هم حیران کړي. بیا پسې 5 لیکم، 5 نه بلکې 4. د هغه څخه وروسته 6، بیا هم 2، 3، 1، بیا هم 5، 0، 8. دا یو ډېر خوندور کوډ ده، دا د کوډ مطابق ما ولیکلو. نو دلته تاسو ګورئ، زه یې پکې پیسټ کړم. اوس نو دغه سټرینګ کې چې موږ کوم کوډ ولیکلو هغه به دلته هم پکې ولیکئ، په دغه سټرینګ کې دغلته هغه به دلته هم پکې ولیکئ. اوس چې رانه وګورو چې کار کوي که یې نه کوي. ملګرو زموږ ځینې ویډیوګانې زموږ نه د یوټیوب چینل ډېرې ویډیوګانې تاسو کته کول غواړئ، نو په دغه کې سناپ ټوب ورته ولیکئ، په پروشګاه کې هم په پلی سټور کې. هغه یوه خوندوره برنامه ده، د هغه لارې څخه یې راښکته کولی شئ. دغه برنامه ده، دغه زیړ رنګ ده، نو دغو لارې څخه هر رنګه ویډیو چې غواړئ ښکته کولی شئ. دلته په مشکل بیا رانه او ځینې ویډیوګانې مطلب تاسو یې کته کړئ خط یې ښکاروي،
نو هغو کیفیت ورته لوړ کړي، ځینې وخت 340 دی مطلب یا 600 800 داسې، تاسو به لوړ کیفیت څومره لوړ 1200 پورې کیفیتونه یې نو هغه 1200 به ورته انتخاب کړئ. بیا به ویډیو صافه څنګه چې په یوټیوب چینل کې ګورئ هغسې به په دغه کې هم وګورئ په موبایل کې. اوس راځم دغه سخت کوډ مو ورته اختیار کړو، دغه صفحې ته یې موږ راننویستو، بل کوم کوډ ورکړو نو بیا دا دننه دا د اوس هم ننویستو. زه راځم دغه د کوډ خوندوره طریقه وله تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. ما چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ.